لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له وحده لا شريك له ولا أول له ولا آخر له وحده لا شريك له ولا ولد له ولا والد له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيب ربنا وشفيعنا وسيدنا وسندنا محمدا وسيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون آمنت بالله صدق الله العظيم मैंने पलकों से दर यार पे दस्तक दी है मैंने पलकों से दर यार पे दस्तक दी है मैं वो साहिल हूँ जिसे कोई सदा याद नहीं आओ एक सिजदा करें आलम मदहोशी में आओ एक सिजदा करें आलम मदहोशी में लोग कहते हैं कि शाकिर को खुदा याद नहीं। दरूद शरीफ हुआ है। आजीजानो द दुनिया दा जिंदगी यो डेरा मुख्तसर और डेरा लंड जिंदगी दा खुदा जिंदगी और दा ज्वंद दा हयात यो नामुकम्मल ज्वंद नामुकम्मल जिंदगी और नामुकम्मल हयात थे और दे नामुकम्मल जिंदगी हर यो ख्वाहिश हर यो आइश हर आराम और दे तमाम सहूलियात हम निमगड़ी दी आम तौर बांधे पुख्ताना वही कि निमगड़े दुनिया दा नो दा पौंदे वो जवाई कि दा दुनिया निमगड़ी दुनिया दा दे ज्वंद हम निमगड़े दे
د دې ارمانونه او عیشونه هم نیمګړي دي. د دنیا غم هم نامکمل ده، خود دنیا خوشحالی هم نامکمل ده. خو لیکن دا تمام زندگی، دا تمام ژوند دا عبث نه ده، دا د یوې طویلې زندګۍ دپاره، یوې نه ختمېدونې زندګۍ دپاره مقدمه ده. او الله جل جلاله تمام انسانیت تا دا خطاب فرمایلی دی چې کچره دا مختصر زندگی، دا لنډ زندگی، دا نامکمل حیات، او په دې کې چې څومره تعالی الله ژوند درکړی دی، هغه ژوند تا د الله جل جلاله د احکامو مطابق او د حضور صلی الله علیه وسلم د طریقو مطابق تیر که، خپل خواہشات تے دباو کرل، خپل زندگی دی ټوله د سنتو مطابق جوړ کړه، او د سردار دو کونین صلی الله علیه وسلم په طریقې باندې روان شوی. نو بیا دا ژوند دا مختصره مقدمه د آخرت د پاره، دا ډیره مبارکه زندگی ده، دا د نه ختمېدلي ژوند د پاره او هغه بے پناہ ژوند د پاره یو داسې مقدمه ده. کچره دې زندګۍ کې دی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د حکمونو او د هغه د طریقو مطابق دی زندگی تیر کړه، نو بیا به د هغه نه ختمېدونکی ژوند ډېر د خوشحالو والا او ډېر د عیشو د آرام والا ژوند به الله درته نصیب کی. کچره دې دا مختصر زندگی اصل وګڼله، د دې خوشحالی ته د خوشحالي وویله، او د دې ژوند خفګان ته د خفګان ووی، او د دې زندګۍ هغه لوږې ته د لوږه وویله، مشقت ته مشقت وبله، تکلیف دې تکلیف وبله، او دې دنیا کې دې خوړل او څکل وکړل، کلو وشربو په غونډۍ باندې ناستې، ټوله ورځ دا وایي چې کچرې ماله په دې دنیا کې خوشحالي میلاو شوه، بس هم دا خوشحالي ده، کچره غم ملاو شو نو بس هم دا غم د نور نشتا. نو الله رب العزت فرمایي چې دا یو زندگی ده، دا د یو داسې ژوند دپاره مقدمه ده. کچره دې دا مقصود وګرځولو، کچره دې هم دې باندې نظر ولګېده او د آخرت زندګۍ ته شا کړه، نو بیا به ستا دا مقدمه د هغه نه ختمېدونکي ژوند دپاره ډېره نامبارکه زندگی، ډېره نامبارکه مقدمه به وي. بیا به هغه نه ختمېدونکی ژوند ستا ډېر د غمونو والی، ډېر به د تکالیفو والی، ډېر به د شدایدو والی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سردار دو کونین صلی اللہ علیہ وسلم په حضور کے ناستا دا، اور سردار دو کونین صلی اللہ علیہ وسلم نام دا آخرت په باره کې معلومات کوي. ولې صحابه کرامو دا عادتو، هغوی به یو وخت کې هم د آخرت د فکر نه مایوسه او بے فکر نو. نن خو ما او تا باندې چې معمولی غوندې خوشحالي راشي، معمولی غوندې سک ملاو شي، معمولی غوندې عیش او آرام ملاو شي، نو ما او تا نه بیا د آخرت د قبر عذابونه او د الله جل جلاله هغه شدائد، هغه تکالیف خیال و وهم کې هم ناراضي. صحابه کرامو ته به استهزار و د دې څیزونو، او هم دې ته ولایت ویلی کېږي. ولایت دې ته نه وایي چې یو سړی سپین پټکې ووهي او ښه ښایسته جبه واغوندي او ښه غټه خېټه وي او ښې غټې غټې پوندې وي او غټې غټې سترګې وي او لویې لویې عینکې اچولي، او خلق دا ورته وایي چې دا ولی الله دی. نه نه، دا خو د خلکو ګمان دی. ولی الله یعنی د الله دوست، د الله محبوب، د الله دوست، د الله محبوب، د الله ولی هغه یو انسان دی چې 24 घंटे زندګۍ کې یو لمحه داسې نه تېرېږي چې د الله جل جلاله د شدایدو نام، د الله جل جلاله د عذابونو نام،
دا اللہ جل جلالہ دا آخرت مراحل نہ دے غافلی صحابہ کرام زکلو اولیاء اللہ زکلو مقام رب العالمین والا ورکڑے ہو ابو بکر صدیق روان دے لار باندی تیری گی ہو حیوان گوری ارمان کئی چی یا اللہ دیر ارمان دے چی زدہ حیوان وے زادو انسان اللہ نوے پیدا کرے ولے ما سر بد قیامت پو رز باندے حساب و کتاب کی گی مانب اللہ تپوس کئی کہ وہ انسان تعالی ما جون در کڑے ہو ما تاو آیا غجون تا سنگ تیر کڑے رے تا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا طریقو باندی زندگی تیرا کڑے داو کنام تا دا اللہ جل جلالہ حکمنا منلی دیو کنام علماء کرام لکی چھ ہر ماسخوتن ہر یو انسان پا دے باندے مکلف دے چھ دے مراقبہ کی مراقبہ ستوائی انسان سر پا زنگون باندی کی دی دا سوچو کی چیا الہ العالمین زد اخپل بدن احتساب کہو ما زد طول ورز احتساب کہو ما ولی سہر چرا پاسے دلے ہو ما دا طول بدن زما جب تسوالو نکڑیو طول بدن جب تدا سوال کئی چی وہ جب خیال کوا دا سے استعمال نشی چی منگ تباو برباد کی جب خویو دا سے شعرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چو انسان بسار را پاسی مسلمان بئی مازگر چور باندی کی گی دے زبان نبے دا سے خبری وطلی دے جب باندے بے دا سے گفتار کڑئی دا سے اقوال بے دخلی نواتلی چے دے با مخام تیم دا جہنم مستحق وی او بیا بیو سڑے ماس ختم دا جہنم مستحق وی لیکن سہار باغا بیا جنت تا نزدی شوئی دا زبانی او دا سے شعر ہے ماسخوتن ہر یو انسان پا دے باندے مکلف دے چھ ماسخوتن برستن کے پٹشی سر پا زنگون باندی کی یو سوچو کی چھ وہ بدن ازتانا یو سوال کا اوما مخکدہ دینا چھ رب العالمین ستا احتسابو کی اللہ خوبا حساب کئی کنا اللہ با تپوس کئی وہ انسان قدم پا بل باندے کے خود لے نشی عمرت لے نشی چی ترسو پورے دے یو سو خبر و جواب نیرا کڑے یو دا چی ما تالا عمر در کڑے ہو آیا تا پسشی کی فنا کڑے دے زندگی بھی پسکی تیرا کڑے دا تالا ما زندگی در کڑے وام شپیتا کالا یا 50 کالا تا دا اللہ حکمنا من لی دی کنا تا دا شیطان حکمنا من لی دی تا رحمان راضی کڑے دے کتا دا شیطان پر رضامندے باندے وقت تیر کڑے دے تا دا سردار دو کونین صلی اللہ علیہ وسلم من لی دی کنا تا دا خپل خزو دا خواہشاتو منل ولی سردار دو کونین سر خود امت دیر زیاد غم ہو دو وفات پا وقت کی سردار دو کونین صلی اللہ علیہ وسلم پروت دے سکرات الموت دیر سخت شہر ہے یو روایت کے راضی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ پا حکم باندے مردگان جوندی کول بیا بلا پراپیگنڈو والا و پراپیگنڈا کول عرضے کے پراپیگنڈے والا خوئی وی دا بیگنے مرشی اور سار ورشی اور توی چی پاسا دا اللہ پا حکم باندے دا دے جوندے کول خاص خبر ندا دل از زور قبر خیمہ دے دی شرط یو زور قبر والا را جوندے کی کنا دے دی زر قبر والا نشی جوندے کوئے نو چاورتا یو زور قبر خود او ورتاوی ویچی دا جوندے کا دیشی نا پیغم دا چیش ہے نو یو قبر ورتا خود لے دے ورتے ویلی چھ دا جوندے کا عیسیٰ علیہ السلام پخپل حکم باندے نہ جوندے کول ولی معجزہ دا نبی پو اختیار کی نہیں لکا سنگ چھ کرامت دا ولی پا اختیار کی نہیں امدارنگی معجزہ دا نبی پا اختیار کی نہیں دا اللہ دا طرفنا یو صادق نبی باندے دا رحم وی چی آغا دا خپل نبوت دا صداقت دا پارا
دا اللہ پا حکم سے معجزات پیش کی. خیال مدے پوئے گئے کنا لگا گگوان غلی مکے نہیں کنا سے جواب ہو رہا کہ قبرستان خو نہ دے. نو عیسیٰ علیہ السلام اللہ تسوالو کہ یا الہ العالمین یا زما پروردگار عالم زما خو ہیچ اختیار نشتا مختار کل الہ العالمین تی پروردگار عالم دا موجزہ زما پلاس باندے تا ظاہر ہوئی الہ العالمین ما دے خلق تا خڑ نکی. بیا سوال کئی الہ العالمین زستا پا دربار کے سوال کہو ما پروردگار عالم دا خلق مانا دا مطالبہ کرے دا چھے دا مڑے دی جوندیشی یا الہ العالمین زتالا سوال کہو ما پروردگار عالم پخپل حکم پخپل فضل و کرم باندے دا مردہ جوندے کا. بیا قبر تا مخمخ سے ورتوئی چی قم بی اذن اللہ پورتا شد اللہ پا حکم باندی. نو چی کلا پورتا شد تا پوسی تیناو کے چی تسو کی آغا ورطی چی زستان بین نوح یما دو نوح علیہ السلام زوی یما سمرا کالو ندی کی گی یرا زر کالا یا کم یا زیاد کی گی چی زمر شوی یما خو آغا ورطوئی چی وی عیسیٰ علیہ السلام دا مرگ سختی دمرا سخت علام واللہ چی زر کالا کی گی چی زمر شوی یما آغا سکرات الموت آغا دا زنکدن سختی ملا تروسا پورے پا حل کی محسوسی گی دمرا سختی دا. سرداری دو کونین صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرے رے یا الہ العالمین دو امت آغا برخی والا دو امت آغا حصہ سختی شداغا ہم پا ما باندے کے دام ولی امت تم یا الہ العالمین تکلیف ورنکی دمرا پا امت باندے مینو. کلچ وفات کی گی دو وفات پا وقت کی صرف زبان دا جب خوزی دا شنڈے حرکت کئی. صحابہ کرام وئی چھ منگور نزدی شو دے وئی چھ امتی امتی دا امت غم ور سر پاگا وقت کی ہم ور سر رہے. کدنن زمانے پیر وے زخم چھ کزماو تا پا پیر سے باندے گوتے باندے درد ہو لگی اور سوک والا ورشی چھ جی لرے زین یو مرید راگلے دے غبی چھو رکھے کمر یو خودوئی نڈیر تنگ شو 24 گھنٹی تلل و راتلل دی. خیال مرے خدا خود دنیا دو باطل پرستو پیرانو حالات تی حق پرست پیران چی توحید پرست خلق موحدین آغا سبیل نمونا خلقی. نو سردار دو کونین صلی اللہ علیہ وسلم امت باندے دیر زیاد مین دے امت ورطا دیر زیاد محبوب دے حتیٰ کہ دمرک پا وقت کے ہمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخپل امت دا پارا غم کئی سوچ کئی چی الہ العالمین زما امت باندے سخت و تکلیف رانشی. نو پیغمبر علیہ السلام ہر وقت کی امت دا پارا خیال کرے دے چی امت زما تکلیف کے و پریشانے کے پری نوزی ذکر مخکنا حالات دا آخرت طول بیان کری. نما خبر ادا کولام چی اللہ پاک نبا عمرہ غسڑے لاڑنشی چی دا تپوسی تے کڑے نی چی وہ انسان تالا ما جواندر کڑے ہو یا دیرش یا سلویختو یا 50 کالا تا پسشی کی خپل عمر لگولے رے عمر دے پسشی کی ضائع کڑے رے تا دا اللہ تابیداری کڑے راو کتا دا مخلوق تابیداری کڑے راو ولی تابیداری بدا اللہ کہے دا پیر پرستے رب چی من کہو کنا باطل پرست تو پیرانو نا چی منگ دا خلق منکو پدی کی بنیادی وجہ دادا ولی حق پرست پیر آغا دا خلق و تعلق اللہ سر جوڑی. نجاشی بادشاہ مشرکین مکہ ورطا راغلیو شیطانی ورطا کڑیوا ورطوی چی بادشاہ صاحب دا کم مسلمانان دا موحدین چی زان لوئی دا مکین استا خوالا راغلی دی دا گور دیر خراب خلق دے دا دوی نظریات ٹک ندی. نجاشی بادشاہ دیر خیار سڑے ہو موجودہ وقت کے خو
حکام چې دی بادشاہان یا افسران او خیاران وای چې دوی له الله غوږونه ورکړي دي سترګې ولندې ورکړي په دې پوهېږئ د دې داسې مثال ده لکه یو سړی و د هغه پلار وفات کېده پلار ورته ویلي و چې بچیا زه وفات کېږم یو څو وصیتونه درته کوم ولې د مشرانو بعضې وصیتونه د تجربې نه ثابتې خبرې د الله او د رسول د کلام مقابله نشي کوي خو البته د تجربې نه ثابتې خبرې پلار ورته وایي چې ګوره بچیا زه خو مرم زما د مرګ نه بعد یو څو خبرې واورم یو یاد ساته هغه سړي نه به قرضه نه کوي چې کم سړی غریب دولتمند شوی دی غریب و نوی ورته دولت ملاو دی هغه نه به قرضه نه کوي او بل بچیا واورم خپلې ښځې له به د زړه حال نه وایي ښځې سره مینه کوه محبت ساته ولې د زړه راز به وله نه ورکوي او درېیمه خبره بچیا دا واوره چې د افسران چې دي د دوی غوږونه شته ګورې سترګې یې نشته هغه وی چې زه بوډا سړی دی یوه خبره یې وکړه نو مړ شو هغې نه بعد د سړي ووایي چې زه د دې پلار په دې خبرو باندې تجربه کوم لاړ غره کې یو پسه راونیو ټوکړې ټوکړې یې که حلال یې که او ټوکړې ټوکړې یې که بوجۍ کې یې واچو او تیارې د شپې راوړو کور ته ښځې ته وایي چې که یو بېلچره واله په دې غوجل کې دا مرده خښو او ګورې ښځې چاله حال ونه وایي دا زما یو دشمنو وجلی مې دی او ټوکړې ټوکړې کړی مې دی او په دې غوجل کې خښوم خو چې چاته حال ونه وایي ښځې ورته ویلي دي چې ډېره ښه ده او دا پسې اغستی په 4 انې باندې و دا 4 انې دا سړي نه قرضه کړې وې چې هغه نوی دولتمند شوی و ټیک شوه پوهېږې په دې خبره که نه شاباش که نه پوهېږم خو سر خوځوی مونږ وایي چې پوهېږي به نو چې سهار شوی دی ښځې خو منګی په سر کړی دی ګودر ته روانه ده اوس یوې ښځې ته ورنږدې شي چې خورې د قتلونه خو ټوله دنیا کوي خو زمونږ خاوند خو څه بل شی قتل کړی دی چاته حال ونه وایي خبره درته امانت کومه هغه ورته چې خورې څه دي او ورته چې زمونږ خاوند غره کې سړی وجلی دی او کور ته یې راوړه په غوجله کې یې ښخ کړی دی خلک یې کور کې ووجني غره ته یې وغورځوي د غره کې وجلی دی کور ته یې راوړه خورې چاته حال ونه وایي هغه ورته چې نه اصل یې ونی خو نه یم جمع و مجلس نه علاوه به انشاءالله چېرته نه وایم ښځو خو عادت داسي نو هغه بلې ته وایي بلې ته وایي بالآخر دا خبره افسرانو لتلې ده د علاقې افسر له چا غوږ کې اچولي دي چې فلاني سړي خو سړی وجلی دی دی په غوجله کې ښخ کړی دی اوس بادشاه خو غوږونه لري او سترګې خو ایستنه چې تحقیقات وکړي چې ورغلی وی چې زه خو یې راوباسم سپیان ورولېږم چې دا سړی رښتیا دی او که چا دروغ ویلي دي نه بس حکم یې جاري که چې فلانی سړی ونیسئ او رایې ولې پانسي کوي قتل یې کړی دی سپیان ورپسې ورغلل کور کې سړي له هتکړې ولګولې چې تا قتل کړی دی سړي ته خو پته ولګېده چې ښځې خو مې حال ویلی دی چې لار کې روان دی هغه د قرضې والا ورباندې راغلی دی وی چېرته روانې وي سپیان ورته وایي چې درنګ ساعت له د پانسي ده اډر شوی دی دی مړ کوو هغه ورپورې نښته دی چې ستا پلار عمره مړ نه شي چې زما د څلورنیز نه یې را کړی ته به مرې څنګه اول زما 4 انې راکه بیا مړه که نه هغه ورته ویلي دي چې زما د کور والاونه بیا وغواړه وارثان مې شته تباه و برباد شي زه مرګ ته روان یم خدای که ستا پلار عمره مړ شي چې 4 انې دې نه را کړي هغه وی چې یاره دا خبره خو هم صحیح شوه چې د وږي سړي نه قرضه مه کوه بیا چې کله د 500 په تختې باندې ولاړ دی نو خندلي دي ځان سره افسر یا بادشاه ته تپوس کړی دی چې ولې دې وخندل دا وخت خو د جړا دی هغه ورته وایي چې جي بس هسې مې وخندل وایي نه حال به وایي
هغه ورته وی چې مال پلار داسې وصیت کړو او ما دا هغه تجربه کوله او حقیقت ته ما تجربه وکړه چې بادشاہان یا افسران سترګې نه لري او غوږونه لري. تا غوږونه لرل شیطانی خو دې واورېده خو سترګې دې نشته چې راغلی وې خو جله خو دې راخلاصه کړې وې چې د سړي هډوکي دي که د پسه دي. نو هغه ورته ویلي دي چې سپیانو لاړ شئ ویې ګورئ چې تحقیقات یې کړي یا خو پسه و. ما تجربه کوله. نو نجاشي بادشاه چې و هغه د دې وخت بادشاهانو په شانته بې سترګو بادشاه نه و، د سترګو والا و. هغه راوغوښتل صحابه کرامو له سوال جواب ولېږو. صحابه کرام راوغوښتل ورته وایي چې صحابه کرامو تاسو مالا دا حال بیان کې چې ستاسو سردار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو له څه دعوت درکوي، ستاسو نظریات څه دي مالا بیان کوي. د مکې د بادشاہ خبره صرف وانه اورېده بلکې بل طرف نه هم تحقیق کوي چې جانبینو نه تحقیق وشي فیصله به کوي. جعفر طیار رضی الله تعالی عنہ ورته پاسېدو ورته وایي چې و بادشاہ منګ ډېر په تیارو کې نښتي وو، منګ ډېر د کفر او د شرک په تیارو کې پراته وو، منګ داسې قوم وو چې ژوندې لوڼه به منګ ښخولې، منګ داسې قوم وو چې منګ به کاڼو لوټو بوټو ته سجدې لګولې، منګ داسې قوم وو چې منګ د پخوانو پراپېګنډو نه ډېر زیات متاثر وو، منګ به انسانانو له سجدې لګولې او منګ به ورغلو یو عام انسان لا او منگ باغل سجدے تعظیم کولا. سردار دو کونین صلی اللہ علیہ وسلم راغے آغا منگ لدعوت راکد اللہ طرف تا منگ تے ہوئی چی گورا یا ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو. منگ لدعوی لیدی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چې خلق دا سے ہوا ہے چی نشتا لائق دا عبادت، نشتا دا نظر و نیاز لائق، نشتا دا منخت و قابل بلزات، نشتا دا اولادن ورکولو والا، نشتا دا زرون و رزن و معلوم اولو والا الا اللہ مگر یکی واللہ دے. او من خلق لدا دعوت ورکوے بادشاہ من خلق تداوایو لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد. زمن کار دادے چی منگ مخلوق دا مخلوق بندگے نخلاص کو، منگ دا مخلوق اخپل رب طرف تا متوجی کو، اخپل مخلوق دا اللہ جل جلالہ مخت ودرو چی دا مخلوق صرف دا رب العالمین عبادت شروع کی، اللہ نا علاوہ بل چالا دا شہنشاہ سرخ قتل کی. بادشاہ ورتوئی چی واقعستا سو صحیح دعوت تے او دا حقا دعوت تے چی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اغا عیسائی بادشاہ اغا ورتوئی چی دا اغا دعوت تے چی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیان کرے ہو. اغا داویلی وچی ان اللہ ربی و ربکم فعبدوه هذا صراط مستقیم. اے مخلوقہ اللہ زماہم پروردگار دے، پروردگار عالم میرا بھی پالنے والا ہے تمہارا بھی پالنے والا ہے. اغما لہم رزق رکولو والا دے او تاسو لہم روزے در کولو والا دے. کلچ رزق ورکولو والا آغا دے، کلچ دے احسان کولو والا دے. نو فعبدو نو بیا خالص دا آغا عبادت کوئی، دا بل چا عبادت خو بیا نہ خائی کن. کلچ دے احسان کولو والا آغا ذات دے سادہ لاغذات در کڑے رام، جسم و بدن و وجود در لاغذات در کڑے رام، سترگیوں غوگون در لاغذات در کڑی دی او پا دنیا کے رزق در لہو مغلہ در کئی او ټول انعامات در بندے پروردگار عالم کڑی. نو بیا خوڑے رب دا خبر دا چی تا دا بل چاد پارا سجدے و عبادتو نہ کئی. نو فعبدو صرف اللہ تا عبادت کوا هذا صراط مستقیم. دا نے غلار دا. نو نجاشی بادشاہ ورتوئی چی دا آغا دین دے کم چی عیسیٰ علیہ السلام راوڑے ہو واللہ تاسو لما پناہ در کڑے دا زبا ہرگز تاسو مشرکینو تا واپس نکمام.
صحابه کرام داسې خلکو هغوی د خپل زندگی د الله د دین لپاره قربان کړي وا. الله فرمایي عمر بلاد نشي چې تر څو پورې د مال د خپل عمر امتحان نه دی راکړی چې تعالی ما عمر درکړی او تا په څه شي کې صرف کړی دی. بیا به درنه تپوس کوي چې و انسان تعالی ما دولت درکړی و مال دا جواب راکړه چې تا ګټلې څنګه و تا خرج کړی څنګه و. دا هر څه ستا نه دي ګوره دا هر څه د الله دي. ومما رزقناهم نہ ہم اللہ فرمائی میں نے دیا ہے سب کچھ دینے والا میں ہوں سب کچھ عطا کرنے والا میں ہوں جھولیاں بھرنے والا میں ہوں دوسرا کوئی جھولی بھرنے والا نہیں. بریلیان وہی کہ تیرے پلے میں تو وحدت کے سوا کچھ بھی نہیں تیرے پلے میں تو وحدت کے سوا کچھ بھی نہیں. کچھ مانگنا ہے تو مانگ لیں گے محمد سے. اللہ فرمائی نانا ومما رزقناہم سب کچھ دینے والا میں ہوں تمہیں جو روزی دیتا ہوں رزق دیتا ہوں وہ بھی میں دیتا ہوں. دار سے دل درکڑی دی ما درکڑی نہ اللہ فرمائی چې عمر به قدم په بل قدم باندې وانخلی چې تر څو پورې د ما ته نی ویلی چې ما دا دولت داسې ګټلې او داسې مې خرج کړې. بیا به الله دا تپوس کوي چې و انسان ما تعالی زندگی درکړې وا هغه ما تعالی د علم د پاره درکړې وا تا پکې څومره علم حاصل کړې دې زما د کتاب او زما د کتاب په علم باندې دې څومره عمل کړی دی. جهل لا ادري دا سبب د عذر نه دی دا نشي ګرځېدی چې ته ورته شي الله ما ته خو پته نشته په دې دی الله نه پرېږدي. دا تپوس بدر نه الله کوي کچری چا زندگی د سردار دو کونین صلی الله علیه وسلم خودل شوی طریقو مطابق تیرا کړی دا خدا پرستی کی زندگی تیرا کړی دا پیر پرستی کی نه ده تیرا کړی. ولی پیران باطل پرست پیران خلق خپل خبرو طرف ترا غواړي او حق پرست پیران د خلق تعلق ځان نه کټ کوي الله سره جوړي. اشرف علی صاحب تانوی رحمت اللہ علیہ نے یو کس تپوس کئی کشف پیجنی کشف دیتا وہی کہ بعض حالات چاغا پا پردے کے پٹوی معلوم نہیں یو ولی تے اللہ کھلاو کی پردہ تے نہ وچتش کشف ورتوشی و خبر اللہ ورتزر کے ورواچی معلوم شی لکا مولانا غوث غلام غوث ہزاروی رحمت اللہ علیہ دیر لوئی حق پرست سڑے تیر شوے دے وی اغی اوزل ناس تو اغوی چی خدای قسم دے فلانے سڑے با امریکہ کی مری دیو سڑی متعلق ہوئے او بیا ہوئی چی خدای قسم دے با مانے مخ کی مری یو خبر ہو اکڑا اللہ دا غز ذہن لوروا چاہی دسر علم غیب نہیں اللہ دا پا ذہن باندے و خبرم منکشف کی کلاوی کی واغا سے وشو چاگا سڑے پا امریکہ کے مرشے و دن امخ کے مرشے دیتا ویلے کی کشف دا سو دلیل نہ دے کہ یو سڑے دا کشف پا ذریعہ باندے و خبر او خی ناغین سے استدلال نکی گی چیرہ دا خبر دا قرآن کر خلا و دے بدا شکی گی نا بس وہ خبر اللہ کل رختیاو بچیو کل خطاشی نو اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ نے خپل یو مرید تا پوس کئی ورتوئی چی جیتا نے کشف کی گی نو کا باطل پرست پیر ہوئے اگر بورتی چی آو ولی نکی گی خدا رحم دے پا ما باندے اشرف علی صاحب تانوی رحمت اللہ علیہ عجیبہ جواب ورکئی ولی آغا پوئیگی چی دا سخاص خبری ندی او بل آغا پوئیگی چی دا دخ سڑی عقیدہ پا ما جوڑا نشی کشف فیلے کی گی را منڈے دل ہوتا ستوئی
بربندېدلو ته وایي چې سړی بربند شي، یعنې پټ حال سړي له کلاو شي، بربند شي، دې ته ویلی کېږي کشف. اشرف علي صاحب تانوي رحمت الله علیه ورته وایي زړه کې سوچ کوي چې کچرې زه ورته ووایم چې ما لا کشف کېږي نو د دغ سړي عقیده ما باندې جوړېږي، کچرې زه ورته ووایم چې ما لا کشف نه کېږي نو د دغ سړي عقیده الله باندې جوړېږي. حق پرست پیرو هغه ورته وایي چې حضرت جی آپ کو کشف ہوتا ہے کہ نہیں؟ هغه ورته وایي چې جی ہاں میں جب اپنے گھر میں بیوی کے ساتھ سوتا ہوں تو مجھے کشف ہو جاتا ہے. ایسے چې کله کور والا سره وده کېږم بیا مالا کشف کېږي. مطلب دا دی چې هغه وخت کې زما بدن کلاو شي، یعنې د کشف بله معنا ورله ورکړه. دا یې ونه وي چې ماله کېږي او زه ولي الله یما او زه داسې بزرګ یم او ما باندې داسې کاڼي ورېږي. سوچ مو نو حق پرسته پیران هغه خلق دي چې هغه د خلقو عقیده خپل ځان نه واړوي، الله طرف ته متوجه کي. څه کوي؟ د خلقو عقیده الله طرف ته اړوي او باطل پرسته پیران د خلقو عقیده په ځان باندې جوړه کی. سوچ مو ده نو سردار دو کونین صلی الله علیه وسلم حق پرسته انسانو هغه د دنیا خلقو ته دا خود نه کړی دا چې کچره دا مختصر ژوند تاسو د الله جل جلاله د حکمونو زو زما د طریقو مطابق تیر کو نو بیا به هغه ژوند تاسو ډېر د خوشاله والا ژوند دی، هغه به ډېر د سکو د آرام والا ژوند دی، هغه به ډېر د عیش او د عشرت والا ژوند دی. وګور هغه داسې حالات دي د جنت مناظر یا د آخرت هغه حالات چې هغه د لیدو دي، ګوره د ویلو نه دي. یو ځل وایي د یو پیر مریدان و هغو ځان سره سوچ کولو چې دا د آخرت حالات مونږ ته چا تر اوسه بیان نه کړل چې دا څنګه حالات یعنې څوک اغزې نه را نغی چې ویوي چې ما سره داسې وشول ما سره داسې وشول. خپل پیر صاحب له ورغلل ورته وایي چې پیر صاحبه تا باندې د الله رحم وکړي، موږ ډېر سوچ کیو چې دا د آخرت حالات به موږ له څوک بیان کي، دا خدا سے حالات دی چې څوک لاړ شي هغه واپس نه راځي، څوک چې لاړ شي نو هغه بیا تللی دی. هغه ورغی نو دا هارون الرشید دا بهلول دانا داسې ګڼه چې دا کم عقل لیونی دی او درباریانو ته ویلي چې دی کله راځي منع کوی بینا. یو ځل هارون الرشید ناست دی، بهلول دنا ورغی، بادشاہ لاس کې وا لخته دا ورته وایي چې و بهلولا دا لخته والا زه دا تعالی تحفه درکوم، هغه چاله دا لخته ورکه چې کم سړی تا نه زیات بېوقوف تاله وښکاري، کم سړی بهلوله چې تا نه زیات کم عقلي تا نه زیات بېوقوف یې سړي له دا لخته ورکه. بهلول تینا لخته واغسته ورته وایي چې بادشاه صاحب ډېره ښه ده ځان نه زیات کم عقل سړي له بیا ورکمه. بهلول ته لاړه، څه وخت بعد بهلول ته پته ولګېده چې بادشاه بیمار دی. بهلول راغی ورته وایي چې السلام علیکم، سلام یې پې واچولو. بیا ورته وایي چې بادشاه صاحب څه حالات دي؟ هغه ورته وایي چې و بهلوله زه به تاله څه حالات وایم، سفر باندې روان یم، ډېر لرې سفر باندې اینې مرمه. بهلول ورته وایي چې بادشاه سلامت داره ته ووایه چې کله به واپس راځې. بادشاه ورته وایي چې و کمقله ته دا څومره لیونی ګوره دا خو یو داسې سفر دی و بهلوله چې څوک په دې سفر باندې تلي دي هغه واپس بیا نه دي راغلي. وی ښه دومره اوږد سفر باندې روانې وي، یو دومره اوږد سفر باندې روانې وی و بادشاه دا راته ووایه چې څومره لښکرې دې د ځان سره تیارې کړي دي. بادشاه ورته وایي چې ولې ونیه زه خو ځکه تا ته کم عقل وایمه، دا داسې سفر دی چې دې کې لاو لښکرې نه لګي، دا څوک نشي بوتلی. وی ښه بادشاه دا راته ووایه چې ځان سره دې څومره تحفې او تحایف اغوستي دي. هغه ورته وایي چې ولې ونیه ما تا ته وی چې ته کم عقل یې، ګوره دا داسې سفر دی چې دې کې څوک ځان سره د دنیا سامانونه نشي وړی. وی ښه بادشاه صاحب دا ستا امانت والا لښتې والا ورکړه.
ولی وی و بادشاہ زدیر وگرزدم واللہ تانا زیاد بے وقوف میں دنیا کی انلی درم تو دمرا وگت سفر باندے روانے چی واپس را تکتی ننشتام اور دمرا لوی طویل زندگی دو پارا روانے چی لاؤ لخکر پکی نلگی اور دمرا سخت زیتا روانے چی آگے کی تحفے و تخائف دو دنیا نلگی تا سر عمل نشتام نو تا چی دمرا لوی سفر باندے بے دو تحفے نروانے نو تا نزیاد بے وقوف مانا بل نشته بس تمانه زیاد بے وقوف دا لخته واخله هارون رشید په جړا شوی واقعي چې لوی سفر دی او ما تیارې نه کړې بهلول ما خو تلې ونه غنلې خو واقعي چې زلې ونه وم نو ما خبره سکولا خبره مې دا کولا چې هغه پیر ته مریدان راغون شول تاسو ټولو نبی ایروا تاسو لمنګ بیانونه کوو چې دا خلک و بیان اوري دوی بس ترغیب عبرت حاصل کی منټ کې در نه یوري نو دې در پې نخته به خدای خبر ځان سره کوز کې او که کوز به نه کې بینس کې آگے بین بجانا نن سبا مسلمان ټول دغه شي خفه کېږي ما نو پیر صاحب ته وایي چې پیر صاحب دا یو داسې سفر دی چې څوک تللی دی هغه واپس نه دی راغلی منگلا یو دا سے سڑے پکار دے چی دا آغی دنیا نا منگلا حالات رولی گی چی آغی دنیا کی سکی پیر سے برتوئی چی خواہ زچے مرشم نو ما سر یو قالم او یو کاغذ کے دے چی سا حالات پا ما باندی ترشی ہوئی سبا زما قبر خوالا راشے ما بتاسل لیکلی پریشی ہوئی دا خبر ریختیا ندا گوری کی دیشی ریختیائی کی دیشی دروغی خواسے دا عبرت دا پارائی واقع سادا دانی شي بیا وای چې لکه دا کم کتاب کې راغلی ده نه دا ته قرآن ته کې نه دی اسې واقع ده کې شي دروغي کې شي رښتیايي مفتی محمد تقی عثمانی په اصلاحی خطبات جلد نمبر 9 کې غالبا ذکر کړی ده فاغم دا ویلی چې ہو سکتا ہے کہ من گڑت ہو او ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہو پیر صاحب خخ قلم و کاغذ ور سره کې خپل سبا چې ورغلل کاغذ پروت و جمله پہ لیکلے وا جمله سوا جمله داوا چې د دې دنیا حالات د لیدو دي او د خودو نه دي وی د آخرت حالات د خودو د لیدو دي او د خودو نه دي پس خلکو چې ولدا نو پوه شو چې بس د خودلو نه دي نو خو البته د آخرت حالات سردار دو کونین صلی الله علیه وسلم خودلی مخبر صادق صلی الله علیه وسلم ټول وایي چې صلی الله علیه وسلم څه پیسې کوم پینې دي ګان چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نوم واغستې شي نو صلی الله علیه وسلم ویل پکار دی ور باندې سردار دو کونین صلی الله علیه وسلم فرمایي د آخرت حالات بیان کړی دي حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کہ چاہ دی دنیا کی دی کمی زندگی کی شاد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د طریقوں مطابق زندگی تیرا کڑا اگر سڑی تبا اللہ جنتون نصیب کی جنت سنگ زیدے ہوئی اگر ادنا جنتی لبسمرہ جنت ملاوی گی حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی نو پوښی چې بس د خودلو نه دي نو والبته د آخرت حالات سردار دو کونین صلی الله علیه وسلم خودلی مخبر صادق صلی الله علیه وسلم ټول وایي چې صلی الله علیه وسلم څه پیسې کوم پینې دي ګان چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نوم واغستې شي نو صلی الله علیه وسلم ویل پکار دی ور باندې سردار دو کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا آخرت حالات بیان کری دی حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کہ چاہ دی دنیا کی دی کمی زندگی کی چاہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقوں مطابق زندگی تیرا کڑا اگر سڑی تبا اللہ
جنتون نصیب کی. جنت سنگ زیدے وی آغا ادنا جنتی لب سمرا جنت ملاویگی. حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چی موسیٰ علیہ السلام اللہ نے تپوسو کو چی یا الہ العالمین تبا ادنا جنتی لسمرا جنت ورکئی. ادنا جنتی چستا دا طریقوں مطابق دا حکمونو مطابق جوان تیر کرے دے اگر با تو سمرا جنت ورکئی. اللہ جل جلالہ ورطا فرمائی چی کلا طول خلق جہنمیان جہنم تلارشی جنتیان جنت تلارشی. یو جنتی با پاتی دی جنت نا گیر چاپیر خواہ شاہ علاقوں کی با پاتی نور با طول جنت تتلی اور طول خلق با جہنم تتلی یو سڑے با بار پاتی. اللہ جل جلالہ بت تپوس کئی چی وہ انسانات دنیا کی چی کم بادشاہان تا پہ جندل اگو بادشاہانو کی سلورو بادشاہانو نمونو خیام چی کم ستا خوخی دا غوی بادشاہتو نو خایا چی سمر لویا لویا علاقہ باندے دا غوی حکومتو او بیا غوی لچی سمر عیش و عشرت ملاو سمر لذتو نام سمر آرامونا و خوندونا ورطا ملاو آغا طول زمان مخ کے بیان کام آغا جنتی با ورطا لگیاشی سلور دا خوخی مطابق بادشاہان با ورطا و خائی ورطا و بوائی چی الہ العالمین یو فلانے بادشاہ و بل فلانے و بل فلانے دا دنیا کی ماوری دلیو او دمر دمر لوی لوی حکومتو نیو چرچے ودا سی پا لوی ایریا باندے حکومتو. بیا با اللہ ورطوئی چی داغو عیش و آرام ذکر کام اگوی لسس عیشون و آرامون میلاو اگر بیا ورطا خپل علم مطابق و خیچی اللہ اگوی لدا مزے ملاوے و دا مزے و دا مزے و دا خوندونا. بیا با اللہ جل جلالہ ورطا فرمائی چی و انسانام تالما دا حقو سلورو بادشاہی و پت لسمر جنت درکو دا غوی پا لسمر عیش و عشرت میں دل درکو دا غوی پا لسمر لذتون و خوندون میں دل درکرل. نو موسیٰ علیہ السلام اللہ توئی چی الہ العالمین چی دا دا ادنا جنتی دمرلوی جنت نو دا علا جنتی لبت سسوار کئی. اللہ ورطوئی چی و موسیٰ علیہ السلام چی کم خلق زما دا حکم مطابق زندگی تیر کی چاچی خپل یو قدم پر نفس باندے کے خو علماء کرامونا چاہتا پوسو کو چی جنت تا سمرا فاصلہ دا ایو عالم ورطوئی چی کچری یو قدم پر نفس باندے کے دے طول خواہشات دباو کی طول دا دنیا خوندنو باندے یو قدم کی دنو بل قدم بدی جنت تا ورسی. اللہ ورطا فرمائی چی وہ موسیٰ علیہ السلام کچرے کم سڑے زما دو حکمونو مطابق زندگی تیر کی اور زما دو پیغمبر دو طریقو مطابق زندگی تیر کی اغلب ز جنت سمرور کوم دا خو زما علم کریم و زب اغلب جنت کے آغا سیزون ور کوما چی کم سیزون ما پخپلو لاسونو مبارکو باندے تیار کری اور بیا میں مہر پہ لگولے دے بند پرات دی عمرہ پوری بچانی لی دلی چی ترسو پوری داغی خپل مالک جنت تنیر آگلے اگا مہر باغا مالک خلاصن دمرا خوشحالیانی بولا ورکوم. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا جنت و نقشہ فرمائی چی کلا اللہ جل جلالہ جنتیان جنت تولیگی جہنمیان طول جہنم تولیگی. یو مسلمان بئی چاگ کے بئی مانی لیکن گناہ بے کڑی اللہ بے جہنم تواچی داغی گناہ دا صفا کولو دا پارا ادنا جنتی بئی دا سبئی دا ادنا جنتی بئی ہاگا ادنا جنتی با اللہ تسوال کیا الہ العالمین دیر زیاد اس وزید امام جہنم خوڑے رسختی دا کن وہی اللہ با دا قیامت پر رزبان فرشتو تا حکومو کی چی و فرشتو لار شیو دا سے سڑے راولے چاگر طول زندگی پا غمونو کی تیرا کڑے دا طول زندگی غمونو کی تیرا کڑے دا چرتا خوشحالی باغ پا دنیا کی نیلی دلی دا سے سڑے راولے فرشتے بہو گرزیو میدان حشر کے یو دا سے سڑے با پیدا کی چاگر با چرتا خوشحالی نیلی دلے طول زندگی بے غم و خفگان کی تیرا کڑی اللہ بے مخامخ کی تپوس بتے نو کی ورتوئی بچو انسان مالا بیان کا
تا دنیا کې څنګه وخت تیر کړی دی هغه به ورته وایي چې یا الہ العالمین ډېر زیات ګیلمن یما ګیلمن سړي لاسې جړا ورځي و پروردگار عالم ډېر زیات ګیلمن یما ما چرته خوشحالي لیدلې نه ده ما خو ټوله زندگی په غمونو کې تیره کړې ده ما پردیو مزدوریانو کې او جهالتونو کې ژوند تیر کړی دی یا الہ العالمین زه خوشحالي پیژنم نه چې څه ته وایي فرشتو ته به وایي چې دا جنت باندې داسې سرسري وګرځوئ فرشتې به بوځي داسې بره بره به یې پرې راتاو کي بیا به حاضر کی ورته وایي به چې انسانه څه غم دې لیدلی دی هغه به ورته چې یا الہ العالمین ما ټوله زندگی په خوشحالیو کې تیره کړې ده زه خو غمړو پیژنم نه د جنت په یو نظر لیدلو سره به د تمام غمونه ترې نه هیر شي دومره اعلی جنتونه دي او بیا جهنم دومره سخته چې ورته وایي به داسې یو سړی راوله چې ټوله زندگی په خوشحالیو کې تیره کړې ده را به ولي داسې سړی الله به ترې تپوس وکړي هغه به ورته چې یا الله ټوله زندگی می خوشحالو کې تیره کړې ده زه خو غم پیژنم نه چې غم څه ته وایي خفګان خو زه نه پیژنم الله به فرشتو ته وایي چې جهنم باندې داسې سرسري وګرځوئ چې لرې نه یې وګوري صرف چې کله جهنم باندې وګرځئ واپس یې چې راولي ترې نه تپوس به کوي چې څه خوشحالي دې لیدلې ده وایي یا الہ العالمین ټوله زندگی مې په غمونو کې تیره ده زه خو خوشحالي پیژنم نه ټولې خوشحالیانې به ترې نه هیر شي جهنم دومره سخت شی دی هغه ادنا مسلمان به چغه کي وایي به چې یا الله و زما پروردګاره ما ډېرې غیر الله ته که چغې والې وې ماله پته ولګېده چې پیر بابا هېڅ نشي کوی مالا پتہ ولګېده چې پیر صاحب هیڅ نشي کوي مالا پتہ ولګېده چې مولیان هیڅ نشي کوي یا الہ العالمین صرف فریاد رسته فریادونه اورېدلو والا الله ته نو اوس یا الہ العالمین تعالی سوال کوم پروردگار عالم ډېر زیات وسوځېدم یا الله ډېر زیات تکلیف در باندې یا الله دې د جهنم د لمبونه می بار کا خیر دې غاړې باندې می کین ولره می مبوزا یا الله جنت نه غواړم لیکن جهنم د لمبونه می بار کا الله به ورته وایي چې و انسانات ډېر زیات ناشکر هي ګوره ته ډېر زیات وعده خلافي اسنه چې دا جهنم نه دی وباسم بیا وایي چې مالک مخ کې تیر کام و یا الله بل سوال بنه کوم صرف د لمبونه می بار کا لمبونه به بار کی د جهنم په غاړه به کی نه سو اخبات وایي چې یا الہ العالمین ارحم الراحمین یا الله ستابات سے کس کمه دے یا الله د جهنم دا تاو راضی یا الله ټینګ دې نشم لګ می مخ کې کام الله به ورته وایي چې ګوره ډېر نه شکر هي وعده خلافي ما تا ته ویلي و چې ته به ګوره نور تېرېږې ګوره بیا به سوال نه کوي هغه وایي یا الله لږ مې د جهنم نه لرې که والله که نور سوال وکړم بیا به یې مخکې کي بیا به لغونې وروستو بعد وایي چې یا الله ډېر لوی بادشاهي بادشاهت کې دي هېڅ کمی نشته یا الہ العالمین څومره ښایسته ونه ولاړه ده هیڅوک ورلاندې نشته یا الله دې ونې لاندې مې کېنوه هېڅ نه غواړم ګوره که نه بل سوال دې وکړه ناشکره یو بیا به وعده خلافي کوي یا الله بیا وعده خلافي نه کو بس چې دې سورې لاندې کېنم او دا زما جانت دی که نه نور څه غواړم هغې سورې لاندې به یې کېنئ نو هغه ځای نه به جنت ښکاري لرې نه څه وخت بعد به دې بیا وایي یا الہ العالمین ستا بادشاهیو کې څه کمی دی یا الله زه په سوال باندې خلګم یا الله ته د قبلولو سره خلګي یا الله زما سوال قبول کا ما لغونې مخکې بوزه د جنت دروازې ته چې دا لرې نه د جنت سیلو کما یا الله خیر دی لرې لرې نه به ګورم یا الله دنه مې منه نه باسه خو لیکن بار نه یې چې وګورم وی انسان واده خلافي بیا به مخکې تیر شي نور به څه وغواړي وی یا الله نه غواړم وی زلال شا جنت دروازے کے ادرے گا سیلے کا خدا نہ بنځي ګوره هغه چې کله جنت وګوري دا خلک پکې عيش کوي خوشالیان دي مزه او چرشي دي بیا الله ته وایي چې یا الله زه خو سوالګر یم ته مې پیژنې زه خو هغه انسان یم
چې زه په سوالونو باندې خلګم یا الله ته په قبلولو باندې خلګي یا الله لږ مې ورننه باسه چې صرف پکې تاو را تاو شم نور هیڅ درنه نه غواړم. ای ګوره کنه ما خو درته وی چې تجاوز به کوې یا الله خو نو څو کم زړه مې کېږي نو بیا به ورته الله جل جلاله فرمایي چې وبني آدم و انسانا ورزه تعالی ما دومره جنت ځان د پاره درکړه که څومره چې ځمکه وه وی دا انسان به ورته الله به ورته په دې ټایم کې وخاندي کما یلیق بشانه. الله جل جلاله به ورته فرمایي چې و انسانا ورزه تعالی ما د دنیا عمره جنت درکړه. هغه به ورته وایي چې یا الله ته خو ارحم الراحمین یې یا الله ډېر لوی ذات ما سره مسخرې او ټوکې مه کوه چېرته ځو چېرته جنت. الله ورته وایي چې ګوره زه د ټوکو والا نه یم ما رښتیا باندې تعالی د دنیا عمره جنت درکړه زه پکې بخلی مې نغه په خوشحالو خوشحالو باندې ورشي. دې حدیث ته مسلسل بزهق وایي ولې چې الله جل جلاله هغه ته ووایي نو الله وخندل. پیغمبر چې کله امت ته بیانولو نو پیغمبر وخندل او هر عالم چې دا حدیث بیانوي هغه خاندي. دې ته مسلسل بزهق وایي. نو داسې جنتونه داسې اعلی اعلی ځایونه خو چاله ملاویږي هغه چاله به ملاویږي چې کوم خلکو 24 غنټې د آخرت سوچ په ذهن کې پروت دی. سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ شاگرد ہے لوی تابعی ہے سعید ابن مسیب فرمائی چې حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ زما استاد یو ځل ور سره ز بیان بازار لتله امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ څه شی اغسته سودای کوله وی چې کله سودا وکړه دا غزین را روان شو وی کله چې را روان شو لار کې مال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې اے سیدہ دعا وکا الله د ما وتا د جنت په بازارونو کې یوځای کی الله د ما وتا د جنت په بازارونو کې یوځای کی یعنی لار کې را روان دي خود آخرت سوچ ذهن کې ور سره ده. سعید وی چې ماته تاسو کو ما ورته وی چې یا زما استاد ابو هريره رضی الله تعالی عنہ ته وی چې استاد یو سوال کوما جنت کې به بازارونه یو کنه وی ولې ما خو ورېدلې دي چې جنت کې بهر یو شی مفت ملاويږي او بازار خو هغه ته وی چې هغه کې یو شی په پیسو باندې خرڅيږي نو جنت کې به بازار یو کنه وی سوچ مده نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په حواله ورته هغه یو شی یو روایت بیانوي. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې کومه د جنت نقشه خودلې ده هغه خپل شاګرد سعید ابن مسیب رضی الله تعالی عنہ ته خی. سعید رضی الله تعالی عنہ ته وی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلیو چې یو ځل جبرئیل امین راغی او یو شیشه ور سره وا هغه شیشه په منځ کې یو تپه وړو کې غونې تپه و چخکارې ده وی په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تاسو کو چې و جبرئیل امین دارته وایا چې دا څه شی ده و جبرئیل امین ورته وی چې یا رسول الله دا هغه میدان دی چې دې ته مزید وی. اللہ جل جلالہ قرآن کریم کے فرمائی ولدینا مزید جنت خو جدا شے دے اللہ جل جلالہ بے انسانان لور کی لیکن اللہ فرمائی جنت نہ علاوہ ما سرا زیاتی نور انعامات ہم دیر دی. یا رسول اللہ دا ہا میدان دے چې دیتا میدان مزید ویلے کیگی دا دمر لوی دے یا رسول اللہ کله نه چې ز پیدا شوه ما ز پدې میدان کې ګرځم والله ما تر اوسه ابتدا او انتها نه دا معلومه کړي چې دا د کم ځای نه شروع دی او په کم ځای باندې ختم دی. دا الله داسې میدان جوړ کړی دی چې پدې کې ونه او بوټي او پدې کې هغه کاڼي سنگریزي چې پرتی دی هغه هر څه سپین دی پکې
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ وہ جبریل امین دارت ہوا دا اللہ دا صد پارا جوڑ کڑے دے وی دا اللہ دا دے دا پارا جوڑ کڑے دے پروردگار عالم با جنتیانو تاؤں چکل اٹولو لجنت ورکی نو جنتیانو لبا اعلانو شی ورطوئی بچے و جنتیانو اخپلو جنتونو نرابار شئی یو بازار لگی دلے دے اخ بازار ترا شئی ننستاسو یو زبردست بازار دے ملپا کے لگی دلے دا طول جنتیان بروزی سورلے بھئی ورسر آبدا سے سورلے چی ستا فکر سر بزی ستا سوچ راگے چیر دا فلانی دیتا تلے وے بس تا سوچ راگے کمپیوٹر گوندے بس غزیل برسے دلے دا خبری کا مخ کی چا کولے نو خلقو عقل نہ منلے اور اس خود جنت آگا جھلکیاں کہ جھلکیاں ورتا ہوئی آگا پا دنیا کی دی دنیا کے اللہ دا آگے سے لگ لگ کرشمی سرگن دیکھڑے کچا شل کالا مخ کی ویلی ہوئے چھ دل تک کاغذ دا سے ورومانڈا و امریکی کی بیو منٹ کی اوزی چابا منلے وا وہ فیکس تے تالے ہو خود لے چم دا سی کئی امدارنگی دا پدی کمپیوٹر باندې چې کم پروګرام دې شیو زنه غږوي ټولي دنیا کې غږیږي ټیلیګرام ورته وی کې شي انټرنیټ دا که چا مخ کې ویلې چا به منلې و خدا خو الله جل جلاله س قدر خلق لا اشارات ورکړل چې ګور الله څنګه کولای شي نو بس خلق براوزی بازار لاو اللہ با اعلانو کی چې هر یو جنتی لدا حکم دے دا اجازت دے کم یو شے چې د چا خوخی کی هغه د ځان سره واخلی بازار دے ناشنا چیزونه دی الله په خپل لاس جوړ کړی دی مہر بلب هر شے سوک خوخی کی هغه راخلی بیا با اعلان وشي چې هر یو انسان دی مزید میدان لزان ورسئی د الله دیدار د پاره التبه کرسیاں لگی دلی مین کی کرسی بد اللہ جل جلالہ ہوئی گیر چاپیر بد مراتب مطابق کرسیاں لگی دلی د چا والا جواہراتو نہ جوڑا دا د چا کرسی سونے نہ جوڑا دا د چا لالونو نہ جوڑا دا د چا بلس نہ جوڑا دا خو حسرت بنی آرمان بنی ہر یو سڑے با پخپل کرسے پخپل مقام پخپل جنت کی دمر خوشحالی چې دا ارمان بنه کوي چې دا د فلانی پشان خو زمام وې هر سړی به خپل شي مطمئن دنیا کې خو کار قسمه بنگلې هر څنګه گاڑی خو چې د بل ګوري وي چې را زمام داسې وې هغه کې به دا حسرت نه هر سړی به خپل برخه باندې داسې مطمئن وي چې لکه څومره هغه اعلی درجه ولا په مطمئن دي دومره به د ادنا درجه ولا په مطمئن دا د جنت الروح او هوا بداسي اغا میدان لبٹول جنتیان لارشی صدربان چپراسیان بپینی ولار چلخ تیراغستی چلک تدلتا مکنال تکنانانا ہر سڑی لبا اخپل نورانیت اور دا اخپل دید مطابق دا زی معلومی چی دا زما زی دے ہر سڑی بناستی پخپل کرسے اول مخیبان بیائی ثم الامثل فالامثل بیا چی سمرا د چا درجه دا غب ورپسی ادنا مسلمانان بغیر چپیر چبوتری غونډیانی به د مشکو د انبرو پاغوی بناس مقام باغوی لم ملاوی غوی بم خوشاله خو بیا با الله جل جلاله کما یلیق بشانه هغه کرسه باندې د خپل انوارات نزول فرمایي او د انوارات د نزول د درندوالی د وجنه د جسم د وجنه نه الله د جسم نه پاک دی هغه انواراتو د زور د وجنه با کرسی د خراچار شروع کی والله جل جلاله بکما یلیق بشانه انوارات نازل کی په کرسی باندې بیا با اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام تعالی حکم فرمائی چې ته د الله کتاب خستان داس باندې ولولاو بیا هغه د الله د کلام تلاوت شروع کی هغه بدا سی خستا आवाज دمرا اعلی आवाज بئی چې دا ټول خلق بداغه आवाज نه بهوش شي او قسم نشب اور باندې راشي خمار چې ورته وای داود علیہ السلام به تلاوت کی بیا واه
بالاخر به اسرافیل علیہ السلام تلاوت کی بیا الله پاک ورځ راولي پسمان باندې ورځ براشي لکه د دنیا کې چې ورځ راشي هغه ورځ نه به باران شروع شي به د مشکو د انبرو باراني هغه د مشکو د انبرو باران چې وشي داسې زبردست خوشبایی بشي بهترین خوشبویان بلګیایي په میدان کې بیا الله جل جلاله وا هوا والوزي هغه هوا به دومره خوشګواري چې هغه سره به دا ټول جنتیان دو چند حسن بار سړي له ملاوي خسته بشي خلک دنیا کې خو چې هوا در باندې وګرځي لکه د مسلې کور چې درنه جوړ شي تک تور شي چې یو صابون دی په ځان نه لګولې نو بیا کور کې دی پیژنې نه تماما به وایي چې ماما ستوي مشي هغه به داسې هوایي چې هغه سره به د خلکو حسن دو بالا شي خلق به خسته شي بیا به الله جل جلاله اعلان کی ورتوي بچي و انسانانو زما بندگانو تاسو له دنیا کې ما وعده درکړې تاسو سره ما وعده کړې درتوي می چې دا نعمت به درکو ما دا نعمت به درکو ما دا نعمت بدل درکو ما تاسو وای تاسو له نعمتونو ملاو شلو کنام اټول بوي چې یا الہ العالمین ډېر ډېر نعمتونو ملاو دي بیا الله فرمایي چې وای چاته څه شي کمشته او کنام داسې نعمت ستده او کنيشته چې تاسو ته نه پاتې وای چې هغه نعمت دل اوس در کمام اټول بابا یک زبان ورته وای چې یا الہ العالمین جنت کې هم لاس کمشتا چې تمنګ لوای پروردگار عالم جنت دې را کړې دې هر څه پکې موجود دي یا الله داسې نعمت دی وینو چې منګ ته موجود نه وي یا الله صبر نه نور غواړو بیا الله وای چې سوچو کې کېدل شي څه نعمت کم وي بیا ولا خلق علماء کرام ول ورنږدې شي موحد علماء کرام باغزه کې موجود وي بدعتيان بنئ بدعتيان با ولی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ان المبتدعین کلاب جہنم وہ یاد رکھیو یاد رکھو کہ یہ بدعتی لوگ جہنم کے کتے ہیں دا بسی شئی دیزے کے غپیگی وہی دا سے کتا سو خیال کری جی دوی ذکر کئی تاسو دوی ذکر اور دلے لا الہ الا اللہ پسے دی ہوئی چی ہو 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 سڑے ہوئی چی کس بل شے دے وی جذبہ پہ راغلے دا پھر سے بانی جذبہ راغلے دا تفسیر قرطبی کے امام قرطبی لکلی دی چی کدیر اختیاب اللہ مہن دے نہ دے دیوال پسر کے نوا یا دے کوئی پا مینز والا تیر واچوا او دے پہ کے نوا اور توئے چی وہ ذکر کوا کا پا دے جذبہ راغ لانو دے صحیح عاشق دے ولی چې د کوی په غاړه د جذبو کې چې نیخ شي نوخته ورغورځي هلته به جذبه نه راځي خو چې د پسته بروزه کې ناشتي کنه او یا حق قالین غړېدلې او چت بلګي الله هو 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 خلق یې داسې شه نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي ان المبتدعين کلاب جهنم قرم ایجنسی کې شیعاګان دي څه شي دي په شیعاګانو کې قرم کې دو طائفې دي یو تا دریوندی وی بل تا میا مریدان وی پوئے گئی ایوی طبقے تا وی میا مریدان بل تا وی چه دریوندی نو دریوندی خوب لی دلیو دریوندی شیعہ خوب لی دلیو سار اخپل ملا سیب تا خوب بیانولو نا غالبا میا مرید لی دلیو خو بهر حال یو لیدلې ونو خپل پیر صاحب ته سار خوب بیانولو ورته وی چې پیر صاحب بیګا مې ډېر عجیبه خوب لیدلې دی هغه ورته چې څو وی جنت مې لیدلې وو او دا مونږ تاسو په دې جنت کې عیشونه کولو په دې هواګانو کې ګرځېدو او ناشنا مزې وي وی دا سنیان پکیو کنه مولا ورته سوئی چې سنیان په جنت کیو کنو هغه ورته چې او موږ له سپلې مپلې صفا کولې وی سنیان جنت کیو موږ له سپلې صفا کولې پالشیان موږ نه جوړ کړیو شیا خوب لیدل ونه خامخانو وی امولا ورته وی چې دروانډیان هم پکیو کنه وی نه مړه سره غواو غجل خو نه چې دروانډیان هم جنت لذي
نو جنت څه د غو غجل نه چې بدعتیان ولذي ګوره موحد علما بالته څوک وای چا الله ته یو ویلې ده وحده لا شریک ویلې ده او دای منلې ده دای زړه کې پرې کړې ته کړې ده چار څه کولو والا الله ده الله نه بغیر بل هیڅ ذات نشته د سکار اختیار کولو والا چې و علماء کرامو الله بار بار وایي چې څه نعمت مو کم دی چې دل درې کمام من سره خو څه شی نشته چې ته نه وای غواړو موږ له چلو خایي علما ورته وایي چې خدای هم کورونه ودان کا داسې مو وایي چې څه نه غواړو یو شی پاتې دی کنه وایي څه پاتې دی وی الله تسوالو کې چې یا الہ العالمین تا من سره دا وعده کړی و الہ العالمین چې دیدار بدر ته خایم یا الله خپل دیدار را تاو کا دیدار خو را تاو خایا کن ځان را تاو خایا بیا الله وی چې و جنتیانو سوچ مو کړی دی او کنا سنعمت ستله چې تاسو باندې کم یو زه در کمام اټول به ورته وی یا الہ العالمین تا منگ سره وعده فرمایلی و چې زبدر لزان خایمام یا الله منگ ستا عاشقانیو یا الله ته زمنګ محبوب و معشوقی پروردگار عالم منگ تا نه دیدار غواړو الله و بیا پردی لری کیو د کبریای پرده بپریدی او بیا خپل دیدار کما یلیق بشانه انسانانو لوخی او کله چې انسانان دا دیدار وکی نو انسانان به وایي چې یا الله دا خود جمعه ورځ دا یا الله دا د جمعه ورځ باندې تا موږ له دیدار خولو یا الله دا ټول جنتونه دی قربان شي دا ټول نعمتونه دی قربان شي یا الله چې صرف موږ و استاد دیدار مو کوله یا الله استاد دیدار کی دومره خوندو پروردگار عالم چې دا ټول جنتونو مزهرا نه هېر کړی یا الله دا دیدار خو مو کو پروردگار عالم بیا بدی کلوینو بیا الله اعلانو کی چې و جنتیانو هر جمعه په ورځ باندې بدغ میدان لرازه او ان شاء الله ز بدر لخپل دیدار خایما بیا روان شي اعلان ورته وشي چې و جنتیانو لار کې یو بازار لګیدلې ده تاسو چې زه هغه بازار باندې تیر شئ چې سم خوخي پکې وایلې بیا به جنتیان روان شي کله چې هغه بازار ته ورسی هغه کې به جوسه به پرتی پکې او انسانانو ته الله دا طاقت ورکړي چې څوک څنګه کور اغوندي اغوستلې وشي لکه نن سبا ما او تاسو سپینی کپڑے اغوستي او غواړو کوتا شنه کپڑے واغوندو لار شو کوتا تورې کپڑے واغوندو بدل شي کنه سرمن خو نشو بدلای کنه هغه دنیا کې به جنت کې به بیا سرمن بدلیږي د مخ دا کواره چې دا چې ته څنګه بدلول غواړي کم نمونه قلب کې غواړي هغه بازار کې به تعالی هغه شی ملاویږي هغه واچوا یو شی روغي به بل شی روغي کور ته چې کله لاړ شي خپل به بیان به ورته وی به چې وجنتیانو ډیر عجیب خبره دا تاسو چې دې زینت لئی یو شان روغ وی هغه زینت چې راغلی والله چې تاسو حسن دوبالا شوه دې سړی به ورته وی چې من ته رب العالمین خپل دیدار وکړ الله جل جلاله مولد او بیا باندې الله د مشکو د انبرو بارانونه وکړل او الہ العالمین ر باندې داسې هوا را وستام هغه هوا سره زمنګ حسن دو بالا شو وخذو وهرو من په دې باندې نه پويګو چې من ترونو تاسو یو شی وی چې ورازو تاسو حسن کې هم اضافه شوی دا هغه هوري به ورته وی چې من له نور پته نشتا لیکن یو هوا راغلی و ډېر خوشګواره هوا و هغه هوا په وجه باندې زمنګ حسن دو بالا شوی دی تاسو جنتونه وای دومره خوشالیانی وای خدا به چاله ملاویږي دا به هغه چاله ملاویږي چې د سردار دو کونین صلی الله علیه وسلم راوړي شي دین مطابق زندگی تیرا کړی دا هغه چې وینه د الله په دین باندې قربان کړی دا یو صحابي میدان جنگ کې ولاړ دی غیر چا پیرته نه کفار راتاو شول دته تیخ تلاره نه وا ما وتا یا بر الله دې په منګه امتحان را نه ولي
کچره منګه وې نو موږ به هند زب شوي وې چې د تیښتې لار مو نشته. سوچ مو دی هغه صحابي وایي چې کله پوه شي چې درنګ ساعت له مرګ دی تو یې پلاس وا میدان جنگ کی جهاد مرګ په سترګو باندې ولیده ځان له تسلی ورکوي ورته وایي چې که خدای کوي سبا به زموږ ملاقات محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه کرامو سره وشي. ولی رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو صحابه کرام هم ډېر وفات شو نو دوی چې زه چې مړ شم نو زه به پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره او د هغه ملګرو سره به زما ملاقات وشي. دا مرګ څه مرګ دی چې خپلو ملګرو سره پکې ملاقات کیږي. نو په دې جهاد کې ورننوته په صفونو کې او شهید شو. ولی الله ځان ورکړو وجود ورکړو د الله په دین قربان کړ. شاعر وایي جان دی اسی کی تھی جان دی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. وہی دا ځان الله درکړو دا وجود ستا خپل نو الله جل جلاله تعالی درکړو نو چې الله درکړو الله له دې ورکو نو حق خدا دې چې تا د الله هیڅ حق نه دی ادا کړی. ولې د الله خپل روح او خپل بدن وو الله له دې ورکو خپل قرض دې ولا واپس کړ ډیر وخت دې فائدہ ته واغستا نو تعالی له خپل امانت واپس کړ تاسو تور کړی دا حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. او الله جل جلاله دا خود پروردگار عالم یو لوی رحم دے دا لوی رحم دے چې الله فرمایي ان الله اشترى من المؤمنين ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. الله فرمایي چې ما پروردگار عالم انسانانو سره سودا کړی دا ما انسانانو نه د انسانانو مالونه او د انسانانو جسدونه دا لګر چې ما ورکړي دي لیکن ما رب العالمین فرمایي د جنت په بدله باندې تناغستی دي. ما سودا ور سره کړی دا ما ورته ویلي دي چې دا زما وجود دا زما صاحب دا ستای تا په ما باندې خرڅ کو د دې په مقابله کې بتاله جنت درکما. دا خدای الله رحم ده کني دایم ویلې شو چې دا زما بدن ده دا زما روح ده په دې کې ستا کار نشته او دا به مالا مفتک الذی راکای او نه جنت شته او نه سشته ز په مخه ده. دا خدای الله رحم ده چې الله به انسان له جنتونه ورکي ادنا مسلمان ته الله داسې جنت ورکی چې هغه به وخاندي ورته وایي چې الله ما پرې ټوکې مکوا. داغه به خاو خاطر کې ناراضي داغه به ګمان کې ناراضي. دا الله جل جلاله د متقینو د پاره پیدا کړی دی. مولانا ډاکټر عبدالحی عارفی رحمت الله علیه هغه به وی فرما الله جوړ کړی دی او د خپل بندگانو د پاره جوړ کړی دی بل چا د پاره خو نه دی کنه. ولې د عذاب متعلق راضی چې ان عذابک بالکفار ملحق یا الله ستا عذاب د کفارو د پاره جوړ دی او دا انعامات چې دي دا د نیکانو بندگانو د پاره جوړ دي. سردار دو کونین صلی الله علیه وسلم الله جل جلاله نے نقل کئی الله جل جلاله فرمائی ما د بنی آدمو د پاره داسې انعامات داسې جنتونه داسې زبردست نعمتونه پیدا کړی دي. عادت لعبادی الصالحین ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الله نے نقل کئی چې الله فرمائی چې ما د خپل بندگانو د پاره نیکانو بندگانو د پاره کم خلق چې صالحان دي نیک عمل کوي بدعات و نزان ساتي دانه چې ته وایي چې ما خو فلانه عمل کړی دی حج لتله ما حج می کړی دی او بس جنت ته ورسېدم یا ما تبلیغ کې وخت ولګولو سلور میاشتې یا کال می ولګولو
اوس دا عمل ضرورت نشتا ککور کی زما وعده کی دمبازے یا بدعتونه کیږي باقی نشتا که جماعت کی بدعتونه کیږي او مولا د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د طریقې نه خلاف دعاګانې پکې د ځان نه جوړی کړي اللهم انت السلام ومنك السلام تبارکت وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام سو کوئی چې اللهم انت السلام ومنك السلام والیک یرجع السلام دا پکې د ځان نه جوړی الانکی صحیح دعا خدا اللهم انت السلام ومنك السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام ستا مولا ځان نه دعاګانې جوړی او ته وایي چې زه خو بس جوړې رسېدلی یم نه الله فرمایي ومن احسن قولا ممن دعا الى الله ومن احسن قولا ممن دعا الى الله د چا خسته خبره کېدلی شي د هغه چا نه چې هغوی الله طرف ته را بلل کوي یعنی چې تبلیغي هغه نه ښه سړی بل څوک نشي جوړېدی خو لیکن وعمل صالحا ورپسې ویلی دی چې ګور الله طرف ته را بللو والا جوړ شام خلق الله طرف ته را بلا ولیکن وعمل صالحا خپل عمل بګوري ټیک کوي چې عمل دی صالح نه دی په اعمالو کې د بدعات دی نو بیا ته ګوري جنتی نه ای اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون الله فرمایي عجیب خبره ده خلکو ته د نیکه دعوت ورکړي او چې کله د خپل کور کې خادي راشي بیا په دنیا کې داسې کفر او شرک نشته چې ته پکې نه کوي او بیا لار شي چې یاره زما پکې وس نشته او که زوی د 10 روپۍ زیاتې خرابوي نو بیا د جیل کې ورکړی او چې کله ډمې راولي بدعتونه کوي بیا ستا وس نشته نو الله پاک دا جنتونه دا دومره اعلی مقامات چې پیدا کړی دي دا د چا د پاره پیدا کړی دي د نیکانو صالحانو خلقو د پاره د چا چې اعمال نیک دي او نیک عمل دې ته ویل کیږي چې چا عمل د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د طریقې مطابق دی نو هغه نیک عمل دی صالح عمل دی او که کم عمل د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د طریقې نه خلاف دی کله تمام دنیا دا هغه په پیور کی نو هغه عمل صالح نشي جوړېده الله دې موږ تاسو ته د صالح او د نیک عمل توفیق راکړي الله دې موږ تاسو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په نقش قدم باندې روان کړي اللهم زيننا بزينة الإيمان اللهم زين أخلاقنا بأخلاق القرآن اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم اخذل الكفرة والفجرة والمشركين والمبتدعين اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وأرض عنا الہ العالمین دا حاضر جمع ایمان سلامت کا پروردگار عالم سمر چاچ ورطا غگنی ولے دے دا طول گناہونا معاف کا الہ العالمین دا چاچا طرف تا چاواز تلے دے طول تا دا نیک عمل توفیق ورکا الہ العالمین دا چا زڑکی سحاجتی شرعیوی تی پورا کا الہ العالمین معاشرت بیتینے طرف تروانا داتی دین طرف ترواڑوا الہ العالمین منگوارو کا نگوارو منگلد دین خدمت نصیب کا الہ العالمین زمنگ وڑو کٹو بچی خز و نر ټول د قرآن ویم کی جوڑ کا الہ العالمین استاد کتاب نہ وڑو کٹ خبر کا الہ العالمین استاد علوم نہ وڑو لوی خبردار کا الہ العالمین د شیطان د چلون نہ منگلوی وڑو محفوظ کا الہ العالمین زمنگ جماعتنا محلات او کورونا او حجرے او بیٹکونا او بازارونا پروردگار عالم د شیطان د چالونو نہ ڈکتی الہ العالمین تی د دین پر رڼا باندې رڼا کا الہ العالمین د چا مردگان شوی دی ته وبخا پروردگار عالم د چا کور کی بیماران دی شفای کامل عاجل للدین ورته نصیب کا الہ العالمین مجاہدین کمزے کی چی الہی کلمت اللہ لپاره کفار سره بر سره پیکار دی افغانستان کی دی یا چچنیا کی دی یا فلسطین کی دی یا کشمیر کی دی الہ العالمین د ټول مجاہدین مدد و نصرت فرمایا الہ العالمین د غوی د کورونو د مال بال بچ حفاظت فرمایا الہ العالمین تبلیغیان چې د الہی کلمت اللہ د توحید د پاره کمزے کې کوشان دی الہ العالمین افریقہ کی دی کا امریکہ کی دی کا لندن کی دی بار دی کا اندرونی وطن کی دی الہ العالمین تداوی مدد و نصرت فرمایا
इलाहुल आलमीन दो कोर बाल बच हिफाजत हो फरमाया। इलाहुल आलमीन पर इलाके बांधे उलमाए हक परस्त मुलियान मदद हो फरमाया। इलाहुल आलमीन हक परस्त पीरान डेर का परवरदिगार आलम बातिल परस्त मुलियान और बातिल परस्त पीरान होता हिदायतों का इलाहुल आलमीन कद हिदायत नसीबी नहीं